بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، ستاسو دوست یم لطیف مهربان له یو نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله کوم چې تاسو په ټول روغ جوړ او آرام اوسئ او د کرونا د جنجالي لعنتي مرضینه په ټول په امان کې وئ. د ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو نه ګران ملګرو هیله کوم چې ما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ. چیرې نور ملګرو مې د ما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو له تاسو نه هیله کوم چې هغوی را دعوت کړئ، را بلنه کړئ د ما یوټیوب چینل ته چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. او له تاسو نه دا غواړم چې دا ویډیو تاسو کوشش وکړئ چې سکپ کوئ یې مه تر اخره پورې وګورئ، ولې زموږ نننۍ ویډیو ډېره مهمه ده. د څه باره کې ده؟ د بیټ کوین باره کې ده. البته ډېر ملګرو ما ته میسیجونه کړي چې تاسو بیټ کوین باره کې یو ویډیو جوړه کړئ. البته که زه شخصا درته وایم زه په بیټ کوین کې هېڅ انټرست نه لرم، بیخي مې نه خوښېږي. ولې د بیټ کوین پروسه چې ده ډېره مغلقه، ډېره پیچیده او یو داسې پروسه لري که فکر وکړئ چې هلته یې تاسو هغه پیسې ریسک وي، یعنې تاسو تضمین نشئ کولی چې د بیټ کوین قیمت کله کته کېږي کله پورته کېږي. دغسې یو مشکل لري. ښه نن راځو عمومي معلومات موږ او تاسو کوو چې اوس بیټ کوین څه شی دی. دا خو ما تاسو ته اول خپل نظر درکړه چې ما نظر دا دی، نور تاسو چې هر څه کوئ هغه یې تاسو مربوط دی. سمه ده. دلته به راځو ورته info about څه شی بیټ کوین. ګوره موږ ورته وایو چې موږ ته معلومات راکړه د بیټ کوین باره. ګوره اول تاسو فکر وکړئ. بیټ کوین Bitcoin is a cryptocurrency. It is a decentralized digital currency without a central bank or single administrator that can be sent from user to user on the peer-to-peer Bitcoin network with the need for intermediaries. شو؟ ګورئ دلته څه شی وایي دلته موږ او تاسو ته ده. دی وایي بیټکوین یو قسم ته کرنسي ده چې کوم مرکزي یا مشخص بانک یا کومه اداره دا مخې ته نه وړي. البته دا څنګه کېږي؟ دا د دوو کسانو په منځ کې فرض کې یو سودا یا یو معامله کېږي، هغوی یو یې اخلي بل یې خرڅوي، یو نفر بل نفر ته لیږي. ورسېد انشاءالله که نه چې دلته کوم فرض کړئ موږ او تاسو د افغانستان بانک دی، موږ او تاسو کرنسي هغه پیسې اثار چې موږ او تاسو دی افغانۍ دی. افغانۍ د موږ او تاسو له کوم ځای نه کنټرولېږي؟ له د افغانستان بانک نه کنټرولېږي. هر شی هغه کوي، قیمت یې هغه ساتي، بازار ته چې څومره میلیونه که میلیارد افغانۍ عرضه کوي هغوی عرضه کوي. په بانکونو باندې کنټرول هغه لري. که چیرې دلته موږ او تاسو افغانۍ معامله کوو، فرض کړه که زه له کابله فکر که قندار یا هرات ته 1 میلیون افغانۍ لګم، دا به څه شي په ترو لګم؟ د بانک په ترو لګم. سمه ده. یعنې یو بانک یو شی شته چې ما دغه ټرانسفر یا پیسې چې زه حواله کوم دا څه شي دا کنټرول کړي. اما په بیټ کوین کې دا نشته. سمه ده. بیټ کوین یو نفر بل نفر سره معامله کوي، یو خرڅونکی وي یو اخیستونکی وي. ښه اوس دلته راځو چې بیټ کوین کله شروع شو، اوس چا شروع کړه؟ ګورئ بیټ کوین چې دی په 3 جنوري 2009 کال کې، یعنې 11 کاله د مخه د نن شروع شو. او دا چې شروع کړی دی ساتوشي ناکاموټو شروع کړی دی، یو جاپانی فاونډر دی. دغه چې شروع شوی هغه نه بعد دغه نفر چا نه دی لیدلی چې دا څه شو، دا نفر دا ژوندی دی دا مړ دی دا څه شو. دغه نفر چې دا شی یو قسم ته د ریاضي یو سیستم دی چې د هغې طریقې نه دغه بیټ کوین ماین کېږي. بیټ کوین لاسته راوړلو ته څه وایي؟ بیټ کوین مایننګ وایي. سمه ده. دا خپله د انګلیسي اصطلاح ده ورته، دا نو موږ تاسو نه شو ویلی دا څنګه دوی ایښی دی. ګورئ سپلای لیمټ څومره په بازار کې به تر 2040 کاله پورې، یعنې فکر وکړئ 120 کاله نوره پورې په بازار کې د دې هغه آخري حد چې دی میکسیمم حد، هغه آخري حد چې دی 1 میلیونه بیټ کوین باید بازار کې وي. له دې نه پورته کېږي نه، یعنې 1 میلیونه یو هم بیټ کوین نور نه راځي. فقط څه شی دی؟ خلاص دغه 1 میلیونه بیټ کوین تر 2040 کاله پورې دی. هغه نه بعد به دوی بیا بېرته دا زیاتوي. نو اوس راځو دې ته چې دغه بیټ کوین فرض کړه جوړ خو شو، دومره بیټ کوین دلته دي که نه. اوس څوک کولی شي چې دا بیټ کوین مونږ فرض کړه یو نفر دی، زه غواړم بیټ کوین خرڅ کړم په بل چا باندې. بیټ کوین به څنګه خرڅېږي؟ ګوره بیټ کوین د خرڅولو دپاره یا د ماین کولو دپاره خپل مجهز یا منظم یا مشخص ماشینونه دي چې هغه ماشینونه کوم دي؟ دغه ماشینونه دي. مطلب مې دې خبر نه سم، مطلب مې دا دی چې دا د موږ تاسو لپټاپ او یا د کمپیوټر په تر باندې موږ تاسو څه شو کوو؟ موږ تاسو بیټ کوین ماین کولای نه شو.
پوه شولئ. اوس راځو دلته ګوره دغه د ماین معنا خپله د ماین چې ماین څه ته وایي ماین خپله معنا ما پیدا کړه. ګوره دلته لیکلي obtain units of a cryptocurrency by running a computer process to solve specific mathematical problems. ګوره اوس چې کله موږ او تاسو فرض کړو غواړو چې بیټکوین د یو نفر نه بل نفر ته ولیږو دا موږ او تاسو مستقیما نشو لیږلی. دې ته خپل خاص پروفیشنل مسلکي کسان دي چې ما درته وویل دغسې کمپیوټرونه هغوی لري. ګورئ تاسو دغه سیستمونه هغوی لري چې دغه طریقې باندې د ریاضي بعضې کوډونه دي چې هغه دوی وایي هغه طریقې نه څه کوي د تا بیټکوین بل نفر ته لیږي. اوس دا کوم نفر چې دا کار کوي د هغې ګټه په دې کې څه ده؟ د هغې ګټه په دې کې دا ده چې کله هغه فرض کړي ما یو بیټکوین بل نفر ته ترانسفر کوي سمه ده هغه ته بیا خپله دغه بیټکوین چې کله دا ترانسفر کوي دغه ریاضي د کوم فورمول یا کوم شی چې دی مخته وړي هغې طریقې نه هغه ته بیا څو پوینټه بیټکوین ورځي. یعنې هماغه د دې نفر څه دی د دې نفر ګټه ده. او د دغه ماشینونه که تاسو قیمتونه وګورئ د دې ماشینونو قیمتونه دي تقریبا د $1,500 نه نیولې تر 3 تر 4 تر $5,000 پورې خو به ماشینه پورې فرق کوي سمه ده. نو ایما وړاندیز تاسو ته څه دی که تاسو ایما نه پوښتنه کوئ چې یعنې آیا تاسو باید بیټکوین ته راشئ بیټکوین کې باید تاسو کار وکئ نو که دې ما منئ تاسو بیټکوین ته خو بیخي مه راځئ ولې هغه بیټکوین یعنې که زه درته داسې واضح ووایم د موږ او تاسو د افغانانو له سویې نه لږ پورته دی. بل ریسک چې دی فرض کړه که دلته موږ او تاسو اوس راځو طریقو چې دی پرایس آف ون بیټکوین ګوره پرایس آف ون بیټکوین وګورو چې اوس څومره دی ولې دلته دې قیمت ډېر کته راځي کله پورته دي کله کته راځي یعنې قسم ته په عامیانه اصطلاح باندې که موږ تاسو وایو قمار وهل دي دا. اوس ګوره زه قیمت د یو بیټکوین د فعلاني وضعیت کې ګورم څو روپۍ دی. وګورئ د یوه بیټکوین قیمت دی 15,18,341 افغانۍ. موږ ته ګوره د افغانۍ په حساب کې د قیمت راوستو که زه ډالر ته کم چې په US ډالر کې د قیمت 100 روپۍ راځي. ګوره یونایټډ سټیټس ډالر ګوره د یو بیټکوین قیمت راځي $6,803 یعنې ډېر زیات قیمت دی. اوس که فرض که موږ او تاسو یو بیټکوین اخلو د هغې لپاره به موږ او تاسو $6,803.10 ورکوو چې دا یعنې د موږ او تاسو فکر وکړئ د یو کال عاید دومره نه کېږي د یو افغان دلته په افغانستان کې. نو څنګه چې ما تاسو ته ویلې زه خو تاسو ته په هره ویډیو کې یعنې ډېر هر شی پاک درښیم نه غواړم چې تاسو چیرته ولاړ شئ خپل وخت ضایع کړئ او تاسو پیسې ضایع شي هلته تاسو انټرنټ هلته ضایع شي تاسو زحمت وباسئ هم آخر کې هېڅ شی نه وي. نو که د ما منئ له بیټکوینه به موږ او تاسو تیر شو فقط د معلوماتو لپاره د ما ویډیو وګورئ بعضې سوالونه ما درته چې کوم تر څومره چې زه پوهېدم هغه ما درته حل کړم. انشاءالله زه دې نه بعد کوشش کوم چې بیټکوین کې نور هم معلومات راسته راوړم ولې ما نه ډېر زیات ریکویسټ کېږي د بیټکوین باره کې تاسو موږ ته د بیټکوین باره کې معلومات راکوئ. څومره چې ګرانو ملګرو زه پوهېدم هغومره معلومات ما تاسو ته درکړم. نو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي انشاءالله دې نه بعد به بیا بیټکوین باندې نور ویډیوګانې موږ ډکوو که څه شی اپډیټ بیټکوین باره کې راغلی او که څه شی ما معلومات کړو او که زه چیرې په دې باندې متیقن شوم چې په بیټکوین سره کار کول تاوانونه دي نو حتما زه تاسو ته وایم چې تاسو ولاړ شئ بیټکوین سره کار وکړئ اما فعلا د اوس دپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ له بیټکوین سره کار مه کوئ. بیا که چیرې تاسو له ده سره له پخوا کار کوئ او تاسو کار کړی وي تاسو مشکل نه لرئ نو نوشي جان کار ورسره وکړئ پیسې وګټئ ځان ته. زه خو په دې خوشحالېږم چې تاسو پیسې وګټئ. نو ګران ملګرو دا وه د مونږ د نن ویډیو په دې هیله چې تاسو خوښه شوې په آخر کې له تاسو بیا هیله کوم چې مهرباني وکړئ زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ ګران ملګرو د خدای په امان.